بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين أجمعين. وبعد، موږ تاسو د خپل مدرسې لپاره د نصاب د کتابونو د تعیین او د نصاب مفرداتو کې د انتخاب په مرحله کې چې کم کتابونه یا کم مضامین او یا په یو ټاکلي مضمون کې کم مفردات کم موضوعات تدریس وو. په دې لړ کې د ادیانو او مذاهبو مضمون د یو نوي مضمون په حیث موږ تاسو د افغاني مدارسو نصاب ته لاره پیدا کوي. د ادیان او مذاهبو مضمون تر اوسه پورې په افغاني مدارسو کې ما د علم مطابق تر اوسه پورې چیرې نه تدریس کیږي، او دا مضمون دومره مهم مضمون دی چې که د دې مضمون حق ورپوره نه کړای شي، په نصابونو کې ځای نه کړای شي، نو په راتلونکو زمانو کې به نور هم تر دې ډېرې وینې بهیږي، ډېر اورونه به بلیږي، وطن به نور هم ډېر ویجاړیږي او انقلابونه او څپاونه به بیخي نور هم ډېر راځي لکه دا څومره چې راغلي دي. ولې؟ وجه دا ده چې دلته که د پردیو افکارو، نظریاتو، عقایدو او د پردیو تصوراتو په باره کې د خلکو په ذهن کې آگاهی موجوده وي، د دغه آگاهی په نتیجه کې د خلکو په ذهن کې د دغه افکارو، نظریاتو په اړه باندې د حکم کولو، د منلو، د نه منلو تصمیم گیری پیدا کیږي. خو که خلک له کفري نظریاتو او مذاهبو او دغه له تاثیراتو د هغو له مفاهیمو بې خبره وي او هغه بیا په داسې پوښلي شکل باندې ورته راځي، نو دا تجربه به بیا تکرارېږي. لکه چې کمونیزم یو وخت راغی، د موږ په مدارسو کې کمونیزم نه تدریسېده، یعنی د کمونیزم په اړه معلومات نه تدریسېدل. موږ د کمونیزم په اړه باندې حکم په خپل نصاب کې نه تدریساوه. د موږ مولا، د موږ منبر، د موږ نصاب، د موږ مدرسې، د موږ کتاب، د موږ امتحان د کمونیزم په اړه باندې یو حرف نه درلوده. نو ځکه خو ولس، دینی طبقه، منبر، محراب، خانقاه، مسجد دا غافله پاتې شو یا کم تر کم په دې اړه بې تفاوته او بې موقف او بې حکمه پاتې شو. کمونستانو بیا په لکونو خلک د کمونیزم په دام کې په لومو کې ښکیل کړل. نه یوازې دا چې ښکیل کړل، بیا هغه کمونیست کړل، بې دینه کړل، بیا نظام ور باندې جوړ کړ، حکومت بیا ور باندې جوړ کړ، بیا دلته په میلیونونو انسانان بې کوره کړل، مسافر کړل، مهاجر کړل، زندانونو کې واچول، دلته نظامونه په باندې ړنګ کړل، د خلکو وینې توی کړې، تر 100 لکو زیات انسانان یې ووژل. متاسفانه تر اوسه پورې د کمونیزم په اړه باندې د موږ د مولا له قلم کوم کتاب نشته چې حکم د صادر کی چې او خلکو کمونیزم دغه شی ده، د شریعت حکم په اړه باندې دغه شی ده، افغاني کمونستان دغه دي او د دوی جنایات دغه دي او د دوی په اړه باندې د اسلام او د مسلمانانو حکم او موقف ګیری باید دغه وي. دا ونه شو چې ونه شو. پرون کمونستان راځي شو، نن بیرته د امریکایانو چپنې لاندې بیا راغله، بیا په موږ مسلط شو. همدارنګه د دیموکراسي یا د غربګرایي د نظریات، د سیکولریزم یا د بيدینۍ نظریات د امان الله خان له وخت را دی خو همداسې را روان وو. نه یوازې دا چې د پادشاهانو وزیرانو په ذهن کې را روانو، بلکې نظام ته لار پیدا کړه، نصابونو ته لار پیدا کړه، فرهنګ او د اطلاعات وزارت ته لار پیدا کړه، ټولنې ته لار پیدا کړه. په لکونو خلک سیکولر یا په لکونو خلک دیموکرات شول. حتی چې قانون اساسي ته لار پیدا کړه دیموکراسي، حتی د دیموکراسي د لسیزې په نامه باندې یو مقطع د افغاني تاریخ نومیږي. او بیا دغه دیموکراتیکو خلکو او دیموکراسي پلو خلکو دوی په دې وطن کې یو وضعیت داسې برابر کړ چې یو 50 د دیموکراسي پلو خلک او حکومتونه او پوځونه دای په دې ولس راوخېجول.
ام د خلکو پر دې تیاری راوخېجول په خلکو ټانګونه راوخېجول پر دې پوزونه راوخېجول پر دې افکار او نظریات راوخېجول پر دې قوانین راوارد کړل خپل خلک وټکول وی وهل بنديان کړل نظام ورته ورړنګ کړ زندانونه ته ډک کړ هجرت ته مجبور کړ کورونه بمبار کړ خزي بي عفته کړ قران وسوځاو غربلوي حکومت قائم ک ولی دلته دیموکراسي او د دیموکراسي افکارو یا د سیکولرزم افکار دومره وده کړې و چې دا ټولنه نور احتوا کړې و دا اوس چې د موږ مقابل کې جنگيږي دا څوک جنگيږي هم دغه د دیموکراسي بندگان جنگيږي دوی په څه خاطر د موږ په خلاف جنگيږي په دې خاطر چې موږ دیموکراسي نه منلو دوی سره د دوی هغه قانون اساسي نه منو چې په مقدمه کې لیکل شوی دلته د دیموکراسي د تحقق لپاره دا نظام قائمي د قانون اساسي په مقدمه کې دا لیکل دلته د دیموکراسي د تحقق لپاره دا نظام قائمي موږ دا نظام نه منو سره نو ځکه مباح الدم ځکه زندانونه را باندې ډک دي و وی زره ځوانان په زندانونو کې پراته دي ول د دې چاله لاسه پراته دي د دیموکراسي په لور لاسه پراته امدارنګ د دې ولس یو برخه خلک د تنصیر او د نصرانیت په دامونو کې ښکېل شو ځینو یې علني ځان ښکاره کړ چې زه نصراني شویم او ځینې یې په پټ شکل باندې مخفیانه په کورنیو کلیساو کې د نصرانیت تعلیمات حاصلوي او ځینې بیا په دې خاطر چې په غربي هیوادونو کې تابعیت ورکړ شي لاړل ځینې استرالیا ته هلته ځانونه نصرانیان اعلان کړل ځینې لاړل سویډن ته ځینې سویزرلند ته ځینې کاناډا ته لاړل ځینې نور ځایونو ته لاړل او دا داسې پټه خبره نه ده دا اوس چې تاسو انټرنیټ ته د افغاني مسیحیانو په نامه باندې افغاني مسیحیان یا مسیحیان افغان چې یوازې دا ټکی ورته ورکړي بیخي ډېرې مجلې به درته راوځي انټرنیټي تلویزیون به یا تلویزیونونه به درته راوځي رادیو به درته راوځي او نشریات او کتابونه به درته راوځي ویډیوګانې به درته راوځي دا خو پیریانو نه دي جوړ کړي دا خو امدوی جوړ کړي په قنداري لهجه خلک به پکې وي په مشرقي لهجه خلک به پکې وي د وردګو د لهجه خلک به پکې وي د هزاره لهجه خلک به پکې وي د دې ټولو لهجو خلک پکې دي دا چې پکې دي دا خو داسې نه دي چې مسیحیان شوي نه دي د مسیحیت شعارونه وایي خو مسیحیان شوي دي په رادیوګانو کې دي په تلویزیونو کې دي په نورو علمي او تحقیقاتي او فکري او تعلیمي مراجعو کې د دوی کار کوي نو تنصیر ده که کمونیزم ده که دیموکراسي ده او که د الحاد مختلف مذاهب دي چې د هیومنزم یا د معاصر الحاد په نامه باندې اوس په دې فیسبوکونو کې چې ګورو په لکونو ځوانان د موږ تاسو د الحاد له افکارو نه متاثر دي او دغه الحاد د افکارو د منلو په نتیجه کې د دوی په ذهن کې د مولا په خلاف دښمنی د منبر په خلاف دښمنی د مدرسې په خلاف دښمنی د طالب په خلاف دښمنی د مجاهد په خلاف دښمنی د اسلامي معتقداتو په خلاف دښمنی د اسلامي مقدساتو په خلاف دښمنی یو اصل ګرځیدلی د نور د دوی په ذهن کې د اسلام او اسلامي مفاهیم او اسلامي شخصیتونو سره دښمنی یو اصل ګرځیدل افتخار پې کوي ټولنې ورته جوړې کړې دي د روشنګرۍ په نامه باندې کورسونه او مراکز یې دي یعنی دا هغه څه دي چې د موږ او تاسې ټولنه ورنه بالفعل اوس متاثره ده او دوه لوی ویجاړونکي او وینې بهونکي تحولات د همدغو پردیو افکارو نظریاتو منونکو په افغانستان کې راوستل کمونستانو په کلونو د خلکو ویني وبهولي په دې خاطر چې تاسو موږ سره کمونیزم ولې نه منئ او دیموکراتانو دا 20 کاله شو چې مسلمانان مباح الدم کړي دي وجني زندانی کوي له وطن نه شړي نظام ورړنګوي په نصاب او په کتاب بندیز لګي په رادیوي بندیز لګي په میاشتو په یوې رادیو په سګرځي چې چیرته په کمغره کې په غار کې ننوتلی وی الته یو څو کسان او بیا انتن چیرې د کومې چیړې په ونه کې خخه لګولای پټ په پانو کې په امغه په میاشتو ګرځي چې یو رادیو بمبار کې به 250 تیارب سي ګرځوي ترڅو یو اف ام وړو کې رادیو چې یوازې د اسلامي جهاد افکار بیانوي او په یو محدوده 2 کیلومتریزه ساحه کې خو دوی هغه نزغمي
تیارې پسې راپورته کوي، په میاشتو پسې ګرځي، بمباروي، وژني او په وژلو افتخار کوي، اعلان کوي چې موږ د دوی راډیو برباد کړو. په داسې حال کې چې خپله یې 2500 راډیوګانې او 15 تلویزیونونه قایم کړي دي. 2500 راډیوګانې او 15 تلویزیونونه د دوی لپاره د نشریات کوي، دا د جایز وي. یو راډیو اف ام چې د څو محدود ځوانانو لپاره د څو محدود ساعتونو لپاره کار کوي، په ښار کې د نوي، په باغ کې د نوي، په سیمه کې د نوي، په سمه کې د نوي، چیرته په کوم غره کې وي او په کومه سمڅه کې دی وي، خو الته د هم د دوی د ژوند حق نه لري. آیا د دغه ډول خلکو په مقابل کې د منګه موقف ګیری نه لرو؟ آیا د دغه ډول خلکو له افکار او نظریاتو، د دوی له کتابونو، د دوی له معتقداتو د موږ ځان نه خبره وساتو؟ آیا د موږ په نصابونو او د موږ په مدارسو، د موږ په محراب او مدرسه کې د دغه ډول خلکو په باره کې شرعي حکم تدریس او تلقین نشي خلکو ته؟ که چیرې وایي چې نه دي شي او موږ د مغه زاړه مرجعه او معتزله او جهمیه او قدریه رانیولي، هغه چې نن زمانه کې یا شته نه یا په هغه شکل نشته، او د نن زمانه د فتنو خلک دا د موږ نه پاتې وي. د کمونیزم په باره کې د څه نه وایو، د لیبرالیزم په باره کې د څه نه وایو، د سیکولریزم په باره کې د څه نه وایو، د هیومنیزم په باره کې د څه نه وایو، د تنصیر په باره کې د څه نه وایو، د کپیټالیزم په باره کې د څه نه وایو، د نشنالیزم په باره کې د څه نه وایو، د نورو راوارد شو افکار او نظریاتو په باره کې د څه نه وایو. په داسې حال کې چې په لکونو نه په میلیونونو ځوانان له موږ نه احتوا کړي او داسې احتوا کړي چې د دین د منبر، محراب، مولا، مجاهد په مقابل کې درولي. نه یوازې دا چې درولي، ټوپک هم په لاس ورکړی، تیاری هم په سر ور درولي، راډیو تلویزیون هم ورته جوړ کړی، کتاب او تحقیقاتي مرکز او نصاب او پوهنتون هم ورته اقامه کړی ده. خو موږ یې په مقابل کې کم تر کمه نه یوازې دا چې دوی افکار نه ځان نه خبرو او شرعي حکم نه پې کوو، د منلو د نه منلو توصیه د ملت ته نه کوو. دا د دې ملت له آینده سره یو ډول جرم دی چې ترسره کیږي. که د دې خلکو افکار او نظریات واضح نشي، ولسته شرعي حکم ور باندې صادر نشي، نو په راتلونکي کې به دا فتنې په نور شکلونو تکراریږي. یوه فتنه به خاموشه شوې نه چې بله به راغله، د یوې اور به مړ شوی نه چې په بل شکل به بیا همدغه فتنه په بل شکل راغلي. لکه پروني کمونستان چې نن د غرب په لښکرو کې بیا رامر شول، بیا راغله، بیا همغه علومي وه، همغه تڼی وه، همغه دوستم وه، همغه دوستم بیا چې د کمونیزم ګوډاګی وه، د کمونیزم وحشي ملیشه وه، همغه بیا د حکومت اول معاون شو، د ریاست جمهوری اول معاون شو. یعنی نور څه غواړي؟ همغه کمونیستي افکارو درلودونکی پرونی غني هغه نن بیرته په دې ولس باندې د غربیانو له خوا نه مسلط شو. نه یوازې دا چې دلته د کمونیستي افکارونو متاثر او غني په لبنان کې د کمونیستي افکارونو هلته متاثر او ځکه چې د اوخی هغه په خپله په لبنان کې د کمونیستي افکارو علمبردار. نو خبره دا ده چې د ادیانو او مذاهبو په اړه په نصاب کې، د مدارسو په تعلیمي نصاب کې د مضمون داخلول په حقیقت کې د اسلام او اسلامي مفاهیمو د دفاع یو نوی خط اقامه کول، یو نوی دفاعي خط. لکه په یو ځای کې چې یو کور، یو مرکز، یو مسجد، یو سیمه د دښمن له تاخت و تاز لاندې وي او ته یو نوی دفاعي خط راتاو کې، هلته سنګرونه جوړ کې، هلته مجاهدین ځای په ځای کې، هلته وسلې ځای په ځای کې، او هلته د دښمن ماهیت او د دښمن د افکارو ماهیت او د دښمن هویت خلکو ته معرفي کوي چې او خلکو دا مه منئ، دا مه پرېږدئ، دا کافر ده، دا دښمن ده، دا تاواني ده، دا د تاسې په اړه باندې بد عزایم لري. دا ډېر لوی انقلابي اقدام دی. الله تعالی دې د دې مدرسې مؤسسینو ته خیر ورکړي چې د دغه یو اقدام لپاره یې همت وکاوه او دا فرصت ایجاد کړ چې علماو ته د باطلو مذاهبو او ادیانو او افکارو په باره کې تدریس وکړي او دښمن
وپېژني ور وپېژني دښمن. او همدغه د قرآن نهج هم دی. قرآن کریم کله یوې خوا خلکو ته ایمان او ایمانیات ور معرفي کړي چې ویې مني، له بله خوا یې د هرې زمانې کفر هم ورښودلی معرفي کړی ده ورته، د کفر استدلالات، د کفر مناقشې، د کفر شبهات، د کفر خطرونه، د کفر دلایل او د انبیاء علیهم السلام سره د هغوی مناقشې او د هغوی لانجې، دا ټول او د هغوی شبهات دا ټول رد کړي ورښودلي. د یهودو کفر مسلمانانو ته ورښودلی، د نصاراو یې ورښودلی، د سابعینو یې ورښودلی، د مجوسو یې ورښودلی، د قوم نوح کفر یې ورښودلی، د قوم ابراهیم کفر یې ورښودلی، د قوم لوط کفر یې ورښودلی، د قوم صالح او د قوم یهود کفر یې ورښودلی، د نور انبیاء علیهم السلام، فرعون او فرعونیت یې ورښودلی، نمرود او نمرودیت یې ورښودلی، قارون او قارونیت یې ورښودلی، اصحاب اخدود یې ورښودلي او د اصحاب اخدود چا په اور کې اچولي هغه یې ورښودلي. یعنی قرآن له یوې خوا ایمان او ایمانیات معرفي کوي خلکو ته، له بلې خوا هم د تېرې زمانې کفر، هم د قرآن د نزول د زمانې کفر دا ورښیي ورته. د یهودو سره څومره مناقشې شوي، د نصاراو سره شوي، د مشرکینو سره شوي، دا ټول قرآن په سورتونو کې دا شته ورښودلي. نو د ایمان د ورښودنې ترڅنګ د کفر ورښودنه په دې معنی چې وی پیژنې تر څو یې مقابله وکولی شي، دا عینا د اسلام روحیه ده، د اسلام نهج ده، همدغه په قرآن کې شته، همدغه په احادیثو کې شته. اوس راځو مشخص ډول چې موږ او تاسې په خپل نصاب کې اوس کوم افکار او مذاهب وروښیو خلکو ته. په دې اړه د یوې خبرې وضاحت ضروري ده، هغه ده چې موږ باید هغه افکار او مذاهب معرفي کو چې په دې سیمه کې خلک ورنه متاثر دي، یا په دې سیمه کې د خلکو په افکارو، اذهانو، اخلاقو، نظامونو، سیاسي، اقتصادي او اجتماعي ژوند باندې د هغې چاپ او تاثیرات شته. اوس که موږ یو چاته مثلا د کنفوشیزم مذهب خلکو ته معرفي کوو، هغه نه دلته شته، نه منونکي شته، نه ولاکه څوک نوم سم تلفظ کولی شي، کېدای شي همدا ما یې هم نوم سم نه یې تلفظ کوي. نو چې موږ د کنفوشیسزم مذهب تدریسو دا به هیڅ فایده مند نه وي، او که د هغې په ځای موږ کمونیزم خلکو ته تدریس کړو، دلته لا اوس هم په لکونو کمونستان شته، دلته لا اوس هم د دوی ادبیات، د دوی کتابونه، د دوی ویب سایټونه، د دوی اشخاص، د دوی اشعار، د دوی افکار، دا اوس هم په دې ټولنه کې منونکي لري. دا اوس هم خلک د نجیب قبر ته ورځي، د نظام تر ټولو لوړ امنیتي سړی ورځي په قبر یې ورته تویېږي. معنا دا چې دلته لا کمونیزم ژوندی ده. نو موږ باید هغه افکار او نظریات معرفي کو او حکم یې په اړه صادر کو چې په دې سیمه کې خپل تاثیرات لري، منونکي لري، د خلکو په سیاسي، اخلاقي، اجتماعي، اعتقادي ژوند باندې یو اغیز پروت ده. نو په هغې کې ما چې کوم مذاهب یا افکار دلته نشاندهي کړي دي او پیشنهاد کوم یې، اول یهودیت او له یهودیته رازیږېدلي افکار او نظریات چې هغه ماسونیت، صهیونیت او روټاري او لاینز په نامه باندې ځینې نور کلبونه دي، فکري کلبونه چې په ټوله دنیا کې او په خاص ډول په اسلامي نړۍ کې د ټولنې تر ټولو معتبر، مخور، مالداره، بارسوخه خلک په خپل عضویت کې داخلوي او هغوی بیا وزیران کیږي، وکیلان کیږي، د پارلمان غړي کیږي، هغوی قاضیان کیږي، هغوی بیا د نړیوال صهیونیت په ملاتړ باندې قوانین پاس کوي، همغسې وضعیتونه جوړوي او د اسلام او د مسلمانانو په مخالفت کې قوانین وضع کوي، سیاستونه وضع کوي. نو اول فکر هغه یهودیت او له یهودیته رازیږېدلي فکري مذاهب چې هغه ماسونیت ده، صهیونیت ده او روټاري لاینز په نامه باندې نړیوال کلبونه دي. دا هغه څه دي چې بالفعل اوس په افغانستان کې،
هم اتباع دي. حتی تاسو په دې خبر یاستئ چې څو کاله مخکې دغه د روټاري کلب خلک راغلل د ننګرهار په پانتون کې محصلینو ته لیلیه جوړه کړه چې کله خپل تابلو الته ور باندې ولګوله اغلوها ملایان ته نه خبره وو خو د پانتون ځوانان په پیدل چې دا څه شي دي هغه لدین انکار وکاو چې د لیلیه ته د نن وځي وې دي کې موږ نه وسیو ځکه دا د نړیوال صهیونیت په پیسو جوړه شوی او دلته د خلکو د صهیونی کولو په مقصد جوړه شوی د ننګرهار په پانتون کې د يهودي ټولنې لخوانه محصلینو ته لیلیه جوړېدل دونه د موږ لغه مړ دي دویم مفرد یا دویم مذهب او فکر هغه نصرانیت او لنصرانیت رازیګېدلي مذاهب چې په هغه کې کاتولیکان دي ارتودکسان دي یا کاتولیک مذهب ده ارتودکس مذهب ده پروتستانت مذهب ده او د تنصیر نړیوال حرکت د تنصیر نړیوال حرکت خپل د نصرانیت دینی مذاهب او بیا په ټول نړۍ کې د نصرانیت د خپرولو نړیوال حرکت د تنصیر یا د مشنری هغه نړیوال حرکت چې تبشیر چې دوی ورته وایي ټول نړۍ ته د مسیحیت رسول چې په دې کې افغانستان هم ته نه د خالی او ټول نړۍ ته نه د خالی نو دا دویم شی شو دریم شی چې ډیر مهم او ضروری ده او هغه د غربي فکری منظومه مفردات دي غربي فکری منظومه اوس غربي فکری منظومه څه شی ده سیکولرزم ده تغریب یا ویسټرنایزیشن ده عقلانیت یا راشنالیزم ده یو هی نشنالیزم چې قومیت ده یو راشنالیزم چې دی وحی په مقابل کې د عقل په تقدس باندې قائل دي وایي چې وحی دا یو وهمي شی ده او عقل چې ده دا د هر انسان په مغزو کې په کوپړۍ کې پروت ده او راشنالیزم یا عقلانیت شورته د عقلانیت په حقیقت کې د دین په مقابل کې یو حرکت ځکه دین دی وحی په بنسټ ولاړ او دوی وحی نه مني چې نه مني نو په اشیاء او اشخاص باندې به د حسن او د قبح یا د جواز او د عدم جواز حکم په کوم بنیاد کو په عقل باندې دی عقل ته دوی اوس المذهب العقلاني یا عربي انګریزي کې ورته راشنالیزم وایي راشنالیزم یا عقل پرستی چې ورته وایي دا ده او هیومنزم ده هیومنزم یا النزعه الانسانيه یا انساني مذهب هغه چې انسان په دې کون کې اصل غني او بیا خدای پیغمبر آخرت اخلاق اجتماعیت و غیره دا ټول د انسان ذهني تراوشات غني وې دا انسان د خپل ذهن کې ځان ته خدای جوړ کړی کنه خدای شته نه دا انسان د چې یو څوک د پیغمبر په حیث ټاکلی ده دا انسان د چې د خپل تسلی په خاطر د جنت تصور جوړ کړی ده دا انسان ده چې د یو چا د ویرولو او د یو چا د مال د ترولو په خاطر د جهنم او د آخرت او یا د صدقات او د فضیلت خبرې او نظریې رامنځته کړي دي دا انسان د چې اخلاقی او سیاسی او اجتماعي قوانین وضع کوي نو دی وی اصل الموجود الاصلي في الكون هغه انسان ده او دا نور چې غیبیات دي دا د انسان خپل ذهني تراوشات دي خپل ذهني تخلیقات دي دا بلا بیا په افغانستان کې بیخي ډیر دي او دغه د واګیانو په نامه باندې ودان افغانستان ګوند چورته وای د غفور لیوالي مشر ده دا دغه خلک دا معاصر ملحدین دي محمد محق په نامه یو محمد محقق د شیعه زاره ده نه هغه هراتی محمد محق چې اوس په مصر کې د غنی سفیر ده د غنی د حکومت سفیر ده دی دا مثلا دا د ودان افغانستان ګوند د ډاکټر محب زغم په نامه باندې یو کمونیست سړی ده یو کمونیست سړی زوی ده او د پیروز خیل ده پیروزان او غفور پیروز او وسیل پیروز او زبیر افغان او دا خلق دي دا بیا د معاصر الحاد یا د وسنی هیومنزم د فلسفي خبرون کې د افغانستان کې د دوی بیا د انسان ټاکس په نامه باندې د دوی ویډیوګانې دي د انسان په نامه باندې د دوی مجله ده او فرهنګي ټولنه ده په انټرنیټ کې بیا دوی د الحاد مضامین خبري
دا اوس بالفعل موجود. نو د غربي مفکورې یا د غربي فکری منظومې مفاهیم باید تدریس شي چې په هغه کې سیکولرزم یا لادینیت ده، تغریب یا غربي کول یا وسترنایزیشن ده، عقل پرستی یا رشنالیزم ده، هیومنزم یا انسانی مذهب ده، او معاصر الحاد ده. دا باید پکې تدریس شي ځکه دا خلک موجود دي دا اوس په انټرنیټ کې هم موجود دي، مجازي فضا کې، په پوهنتونونو کې موجود دي، په ادبي او نورو ټولنو کې چې دوی ورته مدني ټولنې وایي په دوی کې هم موجود دي، لیکنې هم موجود دي او د دوی تاثیر په دې ټولنه باندې شته. دریم یا څلورم هغه ځینې غربي اجتماعي مذاهب دي چې د ټولنې باندې ټول انسانیت باندې تاثیر ده. هغه شیوعیت یا کمونیزم ده، رأسمالیت یا کاپیټالیزم ده، او دیموکراسي ده چې په دوه باندې نظامونه اقامه شوي، په دوه امپراتورۍ جوړې شوي، په دوه باندې دوه په بنا باندې احزاب جوړ شوي دي، د دوه په بنا باندې قوانین جوړ شوي، د دوه په بنا باندې ټولنې تنظیم شوي، د دوه په بنا باندې د میلیونونو انسانانو وینې توی شوي دي، میلیونونو انسانان مباح الدم ګڼل شوي دي او د نظامونه پې چپه شوي دي، نظامونه په اساس اقامه شوي دي چې په دې باندې ځان خبر نکو، خپل ټولنه خبر نکو او د موږ د منبر او د محراب او د مدرسې او د نصاب غږ نشي، نو دا خلک به موږ باندې بیا راځي، بیا به نظامونه جوړوي، بیا به دلته قوانین وضع کوي، بیا به دلته کودتاګانې کوي، بیا به پوځونه جوړوي، بیا به د ولس یرغمل کوي، بیا به دلته خپل فکری تاثیرات د اور او د زندان په زور باندې په خلکو تحمیلوي. نو اجتماعي مذاهبو کې کمونیزم، کاپیټالیزم او دیموکراسي. پنځم مذهب یا پنځم فکر چې په دې سیمه کې په فرهنګي او دینی لحاظ باندې بیخي ډېر مخ په وده ده او په خلکو کې دلته تاثیر لري، خصوصا د افغانانو په ټولنه باندې د میډیا له لارې او د تلویزیونونو او د سریالونو له لارې، هغه هندویزم او سیکیزم ده. هندویزم په افغانستان کې دومره ډېر خپور شو د هندي سریالونو له لارې نه چې حتی دا یو مشهوره خبره وګرځېده چې وایي چا په مکریانو کې خپل زوی لیږلی و چې ته ورشه وګوره چې جومات خلاص شوی که نه، هغه چې بیرته راغی وایي پلاره پنډت اوس راغی، مولا اوس راغی، ځکه د هندوانو په مذهب کې او د دوی هغه مذهبي مشران پنډتانی د چې ټول عمر په تلویزیون کې پنډت اوریدلی و، لیدلی و، نو په ذهن کې دا راغلی و چې هر دیني سړي ته به پنډت ویلی کېږي، وایي پلاره پنډت اوس راغی، جومات خلاص کړه، پنډت اوس راغی. نو هندویزم او سیکیزم، ځکه چې سیکان خپله په افغانستان کې شته او بیا بدبختانو ته د افغانستان په دې ټولنه کې داسې یو وجاهت ورکړ شوی ده چې خپل ورور ته به بد نوم اخلي خو سیک ته به لالا وایي، خپل ورور سره به دښمني، سیک ته به لالا وایي، یعنی مشر ورور. لالا چاته ویل کېږي په پښتني ټولنه؟ مشر ورور ته. تاسې په دې خبر یاستئ که نه چې سیک ته څه شی وایي خلک؟ هندو ته سیک ته لالا وایي په افغانستان. الله خپل دښمن بولي خو په دې ټولنه کې سیک ته سردار وایي. نو د دې خلکو دینی او فرهنګي او فکری تاثیرات د میډیا له لارې نه، خصوصا د امریکایانو تر راتګ وروسته او د غرب پلو او هند پلو تلویزیونونو له لارې نه په دې ټولنه باندې ډېر دي. نو باید د دوی دین، مذاهب، د دوی بنیادونه، د دوی افکار او نظریات دا باید په علمي ډول باندې ولوستلی شي، تدریس شي او حکم یې په اړه صادر شي او دا ولس وپوهولی شي چې د دې خلکو حقیقت دغه شی دی، په اسلام کې جایګاه دغه شی ده، په دغه نظر ورته وګورئ. یا اهل ذمه دي یا مستأمنین دي، هر څه چې دي دا د دې ټولنې په خانو کې د دوی خانه دغه شی ده. او شپږم هغه فکر یا شپږم مذهب چې دلته په افغانستان کې د ټولنې
په مختلفو ابعادو باندې خپل تاثیرات لري هغه تشیع او په خاص ډول اسماعیلیت او اغاخانیت دی. ځکه چې که تشیع دلته د امامي تشیع یا د اثنا عشري تشیع په حیث باندې وي نو دا د سلګونو کلونو راهیسې پراته دي، د خاورې خلک دي دلته پراته دي. خو اسماعیلیان د یوې فکري اقتصادي سیاسي څپې په حیث باندې راغلي. دلته د طلوع تلویزیون د اسماعیلیانو دی. په اقتصاد کې دوی مطرح شول، بانکونه دوی شخصي بانکونه دوی جوړ کړل، په تعلیم کې دوی مطرح شول، په میډیا کې دوی مطرح شول، په نظام کې دوی مطرح شول. اوس دا نادری نه ده، نادری دا ګوره چې هر نظام راځي دی پکې مطرح دی. هغه د لور په هر نظام کې په د تیر نظام کې د غنی مشاوره و زهرا نادری. نو دا د نادری کورنۍ د په خپل امدغه اسماعیلیان چې موږ تاسو د باطنیانو په نامه باندې پیژنو. نو اسماعیلیه یا باطنیه یا اغاخانیه دا چې په دې سیمه باندې دلته د یو نظام او د یو حکومت د قائمولو یو برنامه لري چې افغانستان، د تاجکستان، د بدخشان ولایت، د پاکستان شمال غربي سیمه دا د دوی د امپراتورۍ لپاره په نښه شوي ځایونه دي او دلته دوی خپل اقتصادي، سیاسي، فکري او عسکري فعالیت او تاثیرګذاري له کلونو راهیسې پیل کړې ده او د ټولنې هغه بندونه دوی په لاس کې نیسي چې ټولنه یې تشکیل کړې ده، د ټولنې د ارکان سره وصل کړي دي، که هغه اقتصاد ده، که هغه میډیا ده، که هغه تعلیم ده، په دې ټولو باندې دوی مسلط دي. نو دغه شپږ نظریات داسې دي چې که دا تدریس شي نو ان شاء الله د موږ ملا به په دینی مجال په د پردیو ادیانو په مجال کې دی بینا سترګې وي. که وینا کوي علی بصیرتن به کوي، که لیکنه کوي علی بصیرتن به کوي، که مطالعه کوي علی بصیرتن به کوي، که یو چا باندې حکم کوي علی بصیرتن به کوي، که د اسلام لپاره دعوت او خدمت او فعالیت کوي، دعوت کوي نو علی بصیرتن به کوي. د یو چا په اړه په پټ سترګې نه وي او دښمنان به نور بیا دلته دا ولس پټ سترګې نه ویني چې عوام او بې سواده خلک د پټ سترګې وي او باسواده د دوی ورنه احتوا کړي وي او په خپل مناهج او افکار او نظریات باندې دي روزي او بیا د دې ملت په مقابل کې بیرته د جنگ په سنگر کې، د سیاست په سنگر کې او د اقتصاد په سنگر کې مسلح کوي او دروي. دا شپږ مذاهب يهوديت او له يهوديت راځيږي افکار او نظریات چې ماسونیت، صهیونیت او نور کلبونه دي. دویم نصرانیت او له نصرانیت راځيږي افکار او نظریات، کاتولیک مذهب، ارتودکس مذهب، پروتستانت مذهب او د تنصیر نړیوال حرکت. دریم د غربي فکری منظومه مفردات یا د معاصر غربي منظومه فکری منظومه مفردات چې سیکولریزم ده، تغریب یا ویسټرنایزیشن ده، عقل پرستی ده، هیومنزم ده او معاصر الحاد ده. اجتماعي مذاهب کې کمونیزم ده، کپیټالیزم ده او دیموکراسي ده. سیمایز کفري مذاهب چې هندویزم او سیکیزم او اسلام ته منسوب گمراه مذاهب چې په هغه کې د باطنیت او د اسماعیلیت د مذهب په خاص ډول باندې چې حتی په خپل د اثنا عشریه او په نزد هم دوی مسلمان نه دي. اغاخانیان د اثنا عشریه او په نزد باندې هم مسلمان نه دي، خو په سیاسي ټوله کې بیا د اهل سنت په مقابل کې دوی اوس په یو معسكر کې دي، یو د بل مؤید دي، که څه هم دا یو بل مسلمان نه بولي. دا یو علمي خبره ده په کتابونو کې چې د اثنا عشریه او په نسبت باندې اسماعیلیان مسلمانان نه دي، ځکه دوی منځ نه کوي، دوی حج نه کوي، دوی زکات نه ورکوي، دوی علی رضی الله عنه ته تعلیه باندې قائل دي او نورم ډیر د شیان دي چې هغه په اثنا عشریه یا امامیه تشیع کې نشته او په دوی کې شته. خو په افغانستان کې اوس دوی ډیر قوي مطرح دي، ځکه د آغا خان نړیوال فاونډیشن د او د طلوع تلویزیون او د نادری کورنۍ او د تورته نور فعالیتونه د ټولنې
کوشیرونه یې بیخي نیولي بندونه یې نیولي دي یو وخت کې همدوی په هر څه باندې مسلط دي. نو دا زما له خوا نه پیشنهاد شوي مضامین وو د تاسو په خدمت کې مې عرض کړه. زه ګمان کوم چې که چیرې همدغه مضامین موږ او تاسو تدریس کو دا واقعي شیان دي، تخیلي تصوري او تاریخي شیان نه دي. دا داس شیان دي چې هر سړی هر ورځ ویني، یا له تلویزیون ویني یا له انټرنیټ ویني یا په سترګو ویني یا په کلی کور کې ویني. دا هر څه د موږ په ژوند پورې تړلي شیان دي، د موږ ژوند یې احتوا کړی نیولی درانه دي شیان. اوس په دا لکم کتاب وایو دغه هر یو باندې په سلګونو په زرګونو کتابونه لیکل شوي دي. له هغو نه به یوه برخه د مراجعو په حیث باندې معرفي کو طالبانو ته، او په خپله د دغو مذاهبو په اړه باندې د متن کتاب به کوم یوي. ما ته مناسب دا ښکاري چې الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة 2 جلد کتاب دی او د نړۍ اوسنی موجود افکار او مذاهب دای په ډېر ښه شکل باندې تر لیکلي دي. په داسې شکل لیکلي چې اول دغه تعریف ده، بیا دغه تاریخ ده، بیا دغه اشهر رجال یا مشهور شخصیتونه دي، بیا دغه معتقدات دي، بیا په هغه باندې مؤاخذات دي، بیا دغه د وجود ځایونه دي چې کوم ځای کې دوی شتون لري، بیا په دغه په اړه باندې د مراجع فهرست ذکر ده. د دې هر یو په باره کې بیا د کتابونو یو لیست درکوي درته چې نور تفصیلات ته الته وګوره. نو دغه شپږ مذاهب چې ما تاسو خدمت کې عرض کړ دا په حقیقت کې ټول په همدغه 2 جلد کتاب کې شته. من به یې لدی را خلاصه کو، یعنی همدغه به تیر واخلو، دا به تیر راپورته کو په انټرنیټ کې دا کتاب شته، الته به تیر را ډاونلوډ کو، دوباره لیکنو کمپوز ته به ضرورت نه وي، سره پیوند به کو او یو کتاب به مختصر تنه وړوکی جوړ کو چې فقط همدغه شپږ پکې وي. دا به د طالب د لاس کتاب شي، په اسانه باندې به ځان سره ګرځوي او ټول عمر بل د سره پاتې شي. او که ټول کتاب اخیسته ځان ته دی واخلي، موږ به کتاب وروخی چې دغه کتاب ده او ډیر اسانه او په معاصره روانه ژبه باندې لیکل شوی دی. نو په دې اړه باندې ما عرض د تاسو خدمت کې دغه نور په دې اړه زه څه نه وایم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.